سبا ده به ټول هېوادوال شاهدان یاست چې مالي ډګر د چا په غاړه دی. سلامونه درنو لیدونکو، په دې لاش ټول بارو جوړه د صحت په جامه سنبال یاستئ. لوی اختر مو مبارک شه. هیله مند یم چې د اختر شپې ورځې به در باندې په خیر او خوشحالۍ سره تېرې شي او عبادت، صدقات او قربانۍ مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول او منظور شه. د اختر دویمه ورځ ده او موږ راغلي یو دا پټو ته راښکته شوي یو، نو ملګري هم راسره دي. نو تاسې سبا د چکر ځینې برخې ځینې شیبې به له تاسې سره شریکوو، شعرونه دي، تر څنګ مزاحیه ټوکې به هم شریکوو. نو تر پایه ملتیا وکړئ راسره زموږ رئیس او تر څنګ یې تخنیکي همکار هم عمل دی او تر څنګ یو ماشوم هم ځان سره راوستلی. نو تاسو ته به دې ساحې ښکلاګانې او تر څنګ یې نورې جالبې صحنې هم شریکوو. تر پایه ملتیا وکړئ. ستړي مه شئ درنو لیدونکو، یوې خواته مې تخنیکي همکار، بل خواته مې رئیس د عثمان نیوز رئیس را سره دی. نو دی موبایل کې اخته دی، شعرونه زده کوي. شعرونه مې نه زده، نو موږ مجبور کړو چې شعرونه به موږ ته وایي. نو ده هم موبایل راواخیسته، موبایل څخه زده کوي او موږ ته به ډالۍ کوي او تاسې درنو لیدونکو ته. نو همکار مې را سره څنګ کې دی خلیل رحمان عثمانزی. نو ده څخه به د ژوند په اړه وپوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي او تر څنګ عثمان نیوز سره مصروفیات څنګه روان دي. همکار صاحب ستړی مه شئ. په سر کې اول ټولو لیدونکو کتونکو ته د سلام علیکم او د سلام نه بعد د لوی اختر دوهمه ورځ ده. د لوی اختر مبارک وایم. هیله ده چې ټول راسره کوي او د صحت په جانب به سنبال یم. ډېره من اختر څنګه تېرېږي؟ نه خو اختر دویمه ورځ هم ده. والله بېشکه بالکل ماشاءالله. بس اختر چې داسې اختر دی چې دا خو بس د خدای د طرفه یوه خوشحالي ده او الحمدلله اختر ښه تېرېږي. نن یې دویمه ورځ ده. د چا خبره قرباني مو وکړه او راووتلو چکر دپاره. چکر څنګه روان دی؟ موږ خو لاره ګرمي هم زیاده ده. چکر کې ګرمي ډېره خوندوره نه وي، ځکه د چکر خوند او موسم یې خرابوي. ولا فلحال خو راووتلو چکر ته. تر اوسه پورې به سیم غاړې ته نه یو رسېدلي. سیم غاړې ته چې ورسېږو پروګرام به شروع کېږي. ښه، ډېره مننه. نو هېوادوالو ته څه ویل غواړئ؟ کوم شعر یا تر څنګ کومه جالبه خاطره شریکوئ؟ یاره انشاءالله تر اوسه پورې خو څه به ووایو، معلومات خو داسې دي چې د چا خبره اختره ښه به مې خو چې ښه ورته ویلی یم نو شو، ځکه چې بس د ننګرهار ګرمي ده. بیا هم څنګه رئیس ته دې به وخندل لکه رئیس ته مې خندا راغله. خو بیا هم ماشاءالله بس اختر ښه دی او هېوادوالو ته مې دغه پیغام دی چې چکرې ووایي، خوند واخلئ، ژوند څخه خوند واخلئ. بس د ژوند چې دی دوه درې ورځې دي پوه شئ، دوه تېرې شوي او یوه را روانه ده. هیله ده چې خوند ترې واخلئ. اختر که د ژوند ده. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، څنګ کې را سره د عثمان نیوز رئیس او تر څنګ یې تخنیکي همکار زما څنګ کې بیا نو ګلالی ماشوم هم ناست دی. نو مخکې مې یادونه کړې وه درنو لیدونکو په خبرو کې چې رئیس صاحب موږ مجبوره کړه چې موږ ته به شعر وایي. نو رئیس صاحب هم موبایل راخیستی، نو یو شعر یې چمتو کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړیو کې ټول هېوادوالو ته بیا خصوصا د عثمان نیوز د ادارې ټولو همکارانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. خو خپل شعر غزل یو شی هم نه لرم، خو زموږ د عثمان نیوز د ادارې دروند خبریال صاحب کپتان جان عثمانزي غوښتنه کړې او ډېر ټینګار یې کړی دی خامخا به راته یو شعر غزل یا شی وایي. خو مولا الیاس صاحب غزل دی چې میلیونه ځوانان در قربانېږي. میلیونه ځوانان
در قربانیږي؟ خاورې قدر به دې ولې نه زیاتېږي چې میلیونه ځوانان در قربانیږي خاورې قدر به ولې نه زیاتېږي ته خبرې ای سپېرکه طالب جانه ته خبرې ای سپېرکه طالب جانه نړیوال در څخه دا رقم ډارېږي واه حد دې کړی په ارزښت د ازادۍ چې نه پوهېږي په ارزښت د ازادۍ چې نه پوهېږي په ارزښت د ازادۍ چې نه پوهېږي د پردي ډول ته هغه خلک نڅېږي واه د هېواد ښکلا دې حد ته رسېدلې د هېواد ښکلا دې حد ته رسېدلې چې په دید باندې دې سترګې نه مړېږي واه حقیقت دی ستا د مخ اوبه ځمکې ته رسېږي هلته شات له ګبین څخه تویېږي هلته شات له ګبین څخه تویېږي زه په دې کلي کې نه پاتې کېږم واوره زه په دې کلي کې نه پاتې کېږم واوره دلته بیا پر ما ښکلي خلک یادېږي زه په دې کلي کې نه پاتې کېږم واوره دلته بیا پر ما ښکلي خلک تاوانېږي نورو له ښکلا لږ پرهیز کوه الیاسه د نورو له ښکلا لږ پرهیز کوه الیاسه یاره نوم دې په ملا باندې یادېږي واه څومره ښکلی خو دا د هندوانه خوري الیاس ملا شعرونه و د زموږ درون قدرمند د منځني نیوز خبریال صاحب هغه ډېر ټینګار وکړه دا غزل مې ورته وویلې رئیس صاحب واقعا چې ما ډېر مجبوره کړه چې موږ ته به خامخا یو څه وایي که شعر یې که ټپه یې او که تر څنګ یې جالبه خاطره یې نو خامخا به موږ ته وایي نو رئیس صاحب هم د الیاس مولوي صاحب مولانا الیاس یو شعر چمتو کړو هغه یې موږ او تاسو ته ډالۍ کړه ډېره مننه رئیس صاحب زموږ تخنیکي همکار نو شعر وایي و یو شعر به بل هم ووایم مهرباني موږ تخنیکي همکار حوصله نوره نشته همکار صاحب چې ډېر شوق دی زموږ نو هندواړه یې ماته کړې ده او خپله شروع ده موږ ته ست هم نه کوي چې تاسو یې وخورئ نو خپله ځان ته کیلې هم غوڅې کړي تر څنګ یې بله هم زه به دا خوند به یې وګورم رئیس صاحب خوند یې څنګه رنګ څخه داسې لږ پیکه ښکارېږي خوند یې څنګه دی ډېر هم ښه ده ما ته اجازه خبریال صاحب ته مې نه ورکړه لاس یې کته کړه ښځه خیر تا مخکې نه شروع کړې وم چې خلاصه نه شي زه به یو بل شعر دی چې ما ته مه ګوره کاته دي زورور دي خبریال صاحب ما ته مه ګوره کاته دي زورور دي د زړګي وزې باڼه دي زورور دي واه څومره ښکلی همکار صاحب درې څلور ښکلي مې دام ته اچولي درې څلور ښکلي مې دام ته اچولي تعویذونه مې اوس ښه دي زورور دي واه ښکلی نه یې خو بس هر سړی ته ګران یې ښکلی نه یې خو هر سړي ته ګران یې ایاسه ملا جانه مړه ډېر دي زورور دي همکار صاحب دا یې تا ته ډالۍ ډېره زیاته مننه همکار صاحب تاسو خو هندواړه ماته کړې موږ ته ست هم نه کوئ اجازه ده چې موږ یو خورو مخکې تاسې خپرونه په مخ بیا هندوانې دا مې واخیسته خو اجازه یې ونه کړه بیرته کېښودله درنو لیدونکو اوس مسلمان شو پوه شي مسلمانۍ پکې اوس درنو لیدونکو زموږ همکار هم ډېر شوق دی که لږ سره واوښتل به بحث کې چاقو هم ورسره هسې نه چې څوک ووایي رئیس صاحب ډېر به پام کوي چې بېاجازې شی ونه خورې ما نه ده خوړلی بېاجازې شی به نه ما نه ده خوړلی ښه ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول دی شنه علاقه ده اوبه او روانې دي لیدونکو ته خو دا ځای معرفي کړه چې دا کوم ځای دی چې دا شین ځای دی دا زمونږ د کلي لاندې ساحه ده زمونږ کلی څه نومیږي ګردیغه او دوت منظور کلی لاندې سیند غاړې ته راکښته شوې شنه علاقه ده سیند غاړه اوبه روانې دي ښې شنې اوبه دي شنه علاقه ده هندواڼه پرته ده او همکار صاحب د خبریال صاحب د حسین کلاس ګلالی ماشوم دی اوس به هندواڼه اجازه خو ده زمونږ همکار صاحب مالګه هم نه ده راوړې نه پوهېږو دا غلطي د چا ده تېروتنه نه چا کړې ده دا که کړي او یا به نه کړي دا به داسې چې دی د مالګې نه به پرهېز وي مالګه ښه نه ده اصل کې ما خو دا سوچ کړی و پوه شي مالګه چې د انسان بدن ته ضرر لري او زمونږ دغه رئیس صاحب چې دی بیا فشار ډېر لوړېږي اوس هم داسې کړی دی چې بس ګولۍ خوړلې دي او دلته هم په زور راوسته رضا مو ته نه ته چې بیا بریک مې کار نه او په کوي دې هندواڼه کې اوس مالګه وخوړله خو بس بیا د چا خبره نه به کیمري او نه به خپرونه همکار صاحب دا هندواڼه خو موږ ته تقسیم کړه چې وخورو زموږ ورته نور صبر هم نه کېږي صبر هم نه کېږي همکار صاحب صبر هم نور نه کېږي هندواڼه تقسیم ده ګزاره کوئ خو بغیر یعنې داسې به نه کوئ چې خو د طب له نظره که نه هندواڼه خوړل په ورځ کې ځلې د انسان اوبه پوره کوي نو ته اوس موږ ګرمي خو هم ده ځکه چې راتلو موږ ډېره اوبه ضایع کړه خوړلو له لارې نو باید پوره کړو اوبه
تاسو چې راتلئ پوه شئ دا کار دې ګوره ښه نه دی نه زما که دوه سترګې خزه. دلته دي یوه سترګه مې دا امیر دی کې خو همکار صاحب سترګې څلور دي زما ډېرې سترګې او زمونږ تخنیکي همکار که څه هم په تخنیک کې ډېر تېز دی نو په ډېر دې تېز خوا دی. نظر یې هم تېز دی نو په دې خبریال صاحب ومې دواړه ویسې د صحت ته ښه ده زه وایم چې خزه بیا مننه اجازه باندې واخلې هغه بیا بېل خوند کوي ډېره زیاته مننه له زموږ همکار څخه ډېره زیاته مننه د چا خبره نه ډکېږي موږ ماړه شي د ګران افغانستان او بیا خاص کر د ننګرهار د ګردي غوث هندواڼې نو ډېره ذایقه‌داره هندواڼه ده د ټولو هېوادوالو څخه غوښتنه هم ده چې د اختر شپې ورځې راشي چکر ووایي شنه علاقه ده غریزه علاقه ده راشئ انجوای وکړئ دې ځای کې واه ډېر ښکلی پیغام یې ورکړه درنو لیدونکو تاسې د رئیس صاحب خبرې واورېدلې که نه موږ هم هندواڼه خورو خاص تاسو راګورئ ښه نو رئیس صاحب خبرو کې یادونه وکړه چې چکر ووایي ځکه چې چکر د ژوند د ښه والي دپاره او ذهن د اراموالي دپاره ښه زمینه ده چې تر څو مو فکرونه ذهنونه ارامه شي نو که یو څوک جسما ارامه وي یا نارامه وي نو چکر ورته ډېر ښه شی دی چې چکر ووایي تر څو ذهنن ارامه شي نو ذهني ارامتیا صحت ته ډېره ګټوره ده نو باید چکر ووهل شي او ماشاءالله او ډېر ښه هندواڼې وخوړل شي امنیت راغلی دی او ما همکار صاحب چې اوس موسیقي د روح نومه ډېره وایي د ما ته وایي چې هندواڼه مه دغه کوه دا خو مې سبا دپاره پرېښودې ده یعنې شاته به ږدي موږ ته خو نه ښکاري بیا خاص موږ کې دا ګلالۍ ماشوم یې ډېر تېز لګیا دی موږ په خبرو یو درې واړه موږ یې په جنګ اچولي خپل هغسې کشه ورکړی خبره ده چې زما صحت لا کمزوری دی دا زما دپاره مفیده څه وخت مخکې ځم ډاکټر او بل څه ته یې پام نه وي رئیس صاحب چاقو د سره لاس کې دی چاقو د سلاس کې موږ ته یې غاز کټ کړې ده نور یې راته نه موږ اوس زورونه کوو که یو ماته شو که دوه ماته شو باید یې وخورو دلته چاقو دی بس کټ کوي د قلاره بله ده خوږه تاسو واخېسته تکه سپینه ماته پاتې شوه بې خونده او درنو لیدونکو خپله یادونه وکړه چې سپینه او دا هندواڼه چې اخیستې یم ده خپله اخیستې هغوی کتله کله چې موږ هندواڼې خوندوره ده خو د رنګ نه لږ بیکه ده داسې هغوی ټپوله چې دا ښه ده او دا څو هندواڼې یا خوا دې خوا کړلې بیا د منځ راویستله او ما ته خو پته نه ده چې مالي لګښت چا کړی دی زموږ خبریال صاحب کړی که همکار صاحب کړی خو ما خو نه دی کړی چې دې دواړو کې دا به دې ووایي مالي چې چا لګښت چا کړی کړی دی دی پیسې چا ورکړي دي پیسې چا ورکړي خبریال صاحب ورکړي پیسې ما ورکړي دي پام دې دی اما چې تا درکړي 1 روپۍ ده ورکړي هندواڼې ته د خپلې وې زه سید ازما دی ساتلي دي سبا هندواڼې دپاره ما ته خو نه دي راکړي چا ته یې پیسې ورکړې وې همکار صاحب ته مې ورکړې که ماشوم ته مې ورکړي نه درنو لیدونکو دله اوس معلومات هم نه کېږي چې پیسې ما چا ته ورکړي دي خو زه خیر ګرمي زیاته وه مطلبي خبره دا ده پوه شي چې اصل کې دروغ دي پیسې چا نه لري پیسې ورکړی وي خو معلومات به وي چې پیسې اوس چا کوي او زمونږ رئیس صاحب هم کله کله په خبرو کې تېروځي او رئیس صاحب هغه وخت کې نه و مونږ چې کله هندواڼه اخیستله یو خو د پیسو نه ځان پټ که بل د معلومات چکر چېرته ښه ځای دی د خلکو څخه دا معلومات کول ځای پیدا کول چې کوم ځای ته باید لاړ شو زما ضرور کار هم و زه پیسو ما الحمدلله جیب مې ډک دی خو زه دروغ ښیم جیب یې ډک دی د څه شي نه کاغذونو نه جیب ډک دی ښه درنو لیدونکو سبا نو د اختر درېیمه ورځ ده نو رئیس صاحب سبا به د خیره چېرته ځو انشاءالله چې ما خو مخکې مې یادونه وکړه چې ماشاءالله افغانستان کې ډېر ښایسته امنیت راغلی دی انشاءالله چې سبا ته د اختر درېیمه ورځ ده شریکه به که د افغانستان هر ولسوالۍ ته م چکر وواله یا هر ولایت ته م چکر ووال انشاءالله چې سبا ته د عثمانزي نیوز د ادارې د پیج څخه به یې وګوري سبا ته انشاءالله انشاءالله بزو دی خدا زموږ رئیس صاحب په موږ باندې بیا پام کوي نو که موږ جسما ډېر مصروفه یو په خپرونو کې او ترڅنګ یې په نورو برخو کې نو رئیس صاحب موږ باندې بیا ډېر پام کوي که هغه هر ډول لګښت وي یا مصرف موږ باندې کوي ډېر نه کوي د هندواڼې قدر ته د هندواڼې قدر ته مصرف کوي سبا ته به ټول هېوادوال شاهدان یاست چې مالي لګښت د چا په غاړه دی موږ خبریال صاحب په غاړه دی خبریال صاحب موږ سبا ته چکر ته ولي که هر ولسوالۍ شو که هر ولایت شو سبا به انشاءالله مالي لګښت به د خبریال صاحب وي او ځاني لګښت به زموږ درون همکار صاحب وي
خو زه به میلمه یم دا انشاءالله زه به میلمه یم دا ځاني مطلب څنګه دا ځاني چوړکۍ موکۍ او دې شیانو کې تلک درنو تکړه لیدونکو دیګي میګي کې دې شیانو کې دا همکار صاحب دی او مالي لګښت چې دی که نه خبریال صاحب یې واخلي او زه به میلمه یم درنو زه به لیدونکو زه به ښه دغه وکړو نو که چیرته یو مشر وي د کور یا د ملګرو مشر وي ټول لګښت مشر کوي نو اوس د رئیس صاحب موږ ټول مصرف راواچول په همکار صاحب باندې مصرف باندې واچول مصرف رئیس صاحب ومني باید رئیس صاحب ومني ځکه چې نور مصرفونه موږ کړي تر اوسه پورې موږ ټول کړي دي باید رئیس صاحب هم لږ ځان وخوځوي خو دا به بیا هیوادوال کمنټ کې ووایي او ویډیو دې شیر کړي چې مالي لګښت به څوک وکړي یعنی د هیوادوالو په رایه باندې دا د هیوادوالو په رایه باندې. بالکل. هیوادوال خپله ښه پوهېږي پوه شوې انشاءالله هیوادوال به مونږ د کمنټ کې ووایي د چا رایه چې زیاته وه مالي لګښت به په هغه وي صحیح ده موافق یاستې راسه منو انشاءالله خو هیوادوالو درنو لیدونکو باید کمنټ کې د نوم زیات ولیکي ځکه چې ټول رایې باید د پسې جمع شي او اقتصاد نه کمزوری یم هیوادوالو بس نو که د اقتصاد نه کمزوری کار څنګه خو هیوادوال بس هیوادوال باید ووایي چې لګښت څوک وکړي درنو لیدونکو پای برخې ته رارسو نو نه یوه خبره مې راکړه پوه شوې د هندوانه چې هر چا مصرف په غاړه باندې خو په روپیو زړه نه دی شوی زه بله خبر یم زه د کیمرې په مخ کې نشم ویلی ځکه چې د دې هندوانې مصرف هر چا په غاړه وي ځکه بې خونده ده د غالک مخکې یادونه وکړه پوه شو چې هندوانه ماشاءالله خوندوره ده پوه شو هندوانه خوندوره نه ده مالي لګښت مې کړی ځکه دا خبرې کوي دا خبره مې اوس کړې خو بیا دغه ویلې چې بس خوند پکې نشته دی او اوس به راته دا خبره کوي چې پیسې مصرف کړي درنو لیدونکو پای برخې ته رارسو نو رئیس صاحب څه پیغام لري لیدونکو پیغام یې دی چې ټول هیوادوالو څخه همدا غوښتنه ده چې کمنټ کې ووایي چې سبا به مالي لګښت د چا په غاړه وي او ټولو هیوادوالو ته بیا هم د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم او تاسې کوم پیغام لرئ لیدونکو ته درنو لیدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې تر پایه ملتیا وکړه د اختر دویمه ورځ وه نو موږ هم وغوښتل چکر ته راشو چکر هم ووهل رئیس صاحب هم موږ سره سبا به انشاءالله بیا ستاسې په چوپړ کې حاضرېږو یو بل ځای کې یو بل چکر کې نو موږ څاری تاسو ته به ښې خپرونې او ترڅنګ یې جالبه او مزاحیه خپرونې هم وړاندې کوو تر بیا ښې چارې الله مل شه د سوکاله افغانستان په هیله